جبار خان صاحب هغه سبا مې پوهنتون ته راځي خپل خوږ مشر خوږ میلمه حسین احمد صادق صاحب ته پخیرانې لري زه مې کدې او ګرجې نه روانوم زه مې کدې او ګرجې نه روانوم زه چې کابل لرم محراب لرم د چا د خان ښایست ته نه پاسېږم چې پېښور ګلاب ګلاب لرم او شارومه نور یارانې څه کوم شارومه نور یارانې څه کوم زه چې قلم لرم کتاب لرم زمونږ کشر زمونږ ډېر خوږ دوست شرمبان ته صحابه نصرت ته پخیرانې ویم بلکې هغه دې ځای کوربه دی ځکه چې هغه دې صحابه سره تعلق ساتي او زمونږ د اردو ډپارټمنټ د پي جي سټوډنټ هم دی وی چغه به مې څنګه رسېده چاته چغه به مې څنګه رسېده چاته خارو ټول د مړو په شان کودو چغه به مې څنګه رسېده چاته خارو ټول د مړو په مثال کودو او راشه نظاره ارمانه ووینه خور یې تبسم دی په جمال دو خپل خوږ ملګري دوست دې ارمان ته تاسو ټول ته صحابي پوهنتون ته په راتګ باندې پخیرانې وایم او تاسو ټولو یو جهان مننه شکریه چې دا وایم بیا خپل بل ملګري فضلالدین ارمان صاحب راواړم وایي زه چې چکر د ثوابۍ درکړم زه چې چکر د ثوابۍ درکړم بیا به زما کلي کلي وګوري د بدلون شي د پیرس مازدیګر چې د بدرۍ مازدیګر یې وګوري او بل شعر درته ویل چې هر ادا یې د نفرت په طرف زور کړی دی هر ادا یې د نفرت په طرف زور کړی دی هغه مال د چا د زړه په تور کې ټول کړی دی هر څه به وایې دا به نه وایې چې زړه صبر که په دې خبره مې بېګا یار سره شور کړی دی حسن بخال شي او مینه به دوران ژوندی وي نادانه یاره تا په دې چرته دې غور کړی دی څنګه مې هېر کړم اشنا دا مې د وصل د بلا څنګه مې ستا یادونو سره کور کړی دی او زما دلته دا ښه ده چې داسې موږ څلور دانې د شمار شاعران دي د فضلالدین ارمان صاحب ته درخواست کوم چې مخامخ صوفې ته تشریف راوړي دا سټوډنټانو دا لایف داسې وي زه ترنم کې څه ویلی نه شم خو یو غزل مې کله کله ځان تاسو برداشت مظاهره وکړئ راسره تختې دې د شونډو نه خندا ولې تختې دې د شونډو نه خندا ولې تا ویل مینه نه کوم نو دا ولې
جانان دې هر څه وایي هر څه وړم هر څه منم خو چې رقیب پکې بیخي پروردګار نه سلګو د غم او زړه د محبت ساتلی نه شي سلګو د غم او زړه د محبت ساتلی نه شي یو راز د هم ظالم سلامت ساتلی نه شو دښمن ته مې هم لاس د مینې ورکړه د سوده پښتون وم په زړه کې مې نفرت ساتلی نه شو ډېر ښکلی پښتون ډېر ښایسته پښتون حسین احمد صادق صاحب چې د مردان سره تعلق لري تاسو به ډېر کلامونه اورېدلي سندرغاړو ول بلا ویلي دي او کفایت شاه باچا دې الله تعالی سره د خاورو وبخي د دې خاورې ډېر ستر فنکار و د کچه خاورو نه جوړ دی ځای په ځای په لوګي توب دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما کامان کور بسم الله الرحمن الرحیم د حسن انتها د مینې زور د محمد صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم د زړونو په دنیا باندې راخور د محمد صادق دا مقام د بل انسان په نصیب چرته ته ګوره لور په لور او کور په کور د محمد محترم صدر محفل پروفیسر ډاکټر فضل ناصر صاحب او د پښتو ژبې د استادانو استاد او د استادانو شاعرانو استاد ادیب شاعر کالمنګار څېړنکار او د ټلویزیون هوسټ محترم عباسین یوسفزی صاحب او ډېر محترم اورنګزیب خلیل صاحب د دې محفل را جوړونکي محترم آباد خان صاحب ډاکټر آباد خان صاحب ډاکټر سهیل انور صاحب او د دې پوهنتون نورو اساتذه کرام ډاکټر احسان الله صاحب او نور چې څومره دې نومونه نه راځي او عزیز طلبه او طالبات زه یو دوه نظمونو فرمایش زمانه کېږي یو چې څنګه زما د قلم قبیلې ملګري شاروم امان صاحب او فضل ربی ارمان صاحب نو ماته د یو آباد خان صاحب اوس فرمایش وکړو یو دا بوتکي بوتکي چې ښکاري دا زما د جانان کور دی دا هم دلته د دې صوابۍ د یو کور خاکه ما لیکلې وه خو بهرحال یو لطیفه رایاده شوه او هغه لطیفه دا ده چې یو سړي سره صادر کې غوټه وه نو یو بل ډېر ساده غوندې سړی و هغه ته یې ووایي چې چا تا ووایي چې په دې غوټه کې څه دي نو د هګۍ ستا او که تا ووایي چې څو دي نو 12 واړه ستا هغه ورته ووایي زه سزبر خو نه یم څه لږه ډېره نه خپته یې خوراکه که نه نو ده ورته ووایي چې په منځ کې زیړې دي او د پاسه سپینې دي نو هغه یو ساعت سوچ کوو وایي اوس پوه شوم وایي څنګه پوه شوې وایي مولۍ دې سورۍ کړي دي او ګازرې دې کټې ورکړي موږ هم ستاسو د جوش او جذبې ته چې وګورو نو بیا داسې یو غزل سوری کوو د هغې نه یو څو شعرونه راولو بل غزل پکې ورکړو نو بهرحال اول د دې پوهنتون په هکله یو کتاب چې د علم د نور غېږه سباوون د ثوابۍ غورځنګ د ځوانې وینې او ژوندون د ثوابۍ زما د قام بچي د شعور په بام اوچت کړه آباد د همیشه وي پوهنتون د ثوابۍ زه په یوه لار روان وم یو دوه زنانه روانې وې نو هغه یوې د چا ذکر وکړو بلې ورته زه خوارې وې هغه څه ښځونک دی نو ما وی ګوره عباسین صاحب ته پته ده چې د شاعرانو باندې کله الفاظ راورېږي او کله د الفاظو په لټون کې نو ما وی چې ښځونک څومره ښکلی ټکې دی زموږ په شاعرۍ کې نشته دی نو زه چې کور ته لاړم نو ما پې د قاره 2 غزلې ولیکلي نو د هغه یو نه صرف یو شعر او د هغه بل نه 3-4 شعرونه چې درنه مینه سپکوي ښکلی مې سپک نه لګي چې درنه مینه سپکوي ښکلی مې سپک نه لګي هر څه مې لګي خو اشنا مې ښځونک نه لګي ښکلی مې سپک نه لګي هر څه مې لګي خو اشنا مې ښځونک نه لګي او د هغه بل غزل چې پې ما لیکلو د هغې یو څو شعرونه چې ځواني دې هسې هم د ډکه پکه ښځونکه دا تنګې جامې مه کوه هلکه ښځونکه
ځواني دې هسې هم د ډکه پکه ښځو نه کا دا تنګې جامې مه کوه هلکه ښځو نه کا او په لاس کې تور بنګړی لرې په غاړه کې زنځیر په لاس کې تور بنګړی لرې په غاړه کې زنځیر د زلفو نه دې جوړه کړه بیچکه ښځو نه تور بنګړی لرې په غاړه کې زنځیر د زلفو نه دې جوړه کړه بیچکه ښځو نه کا او د مخ نه دې ایستلي دي په تار باندې ویښته د مخ نه دې ایستلي دي په تار باندې ویښته میک اپ دې مشاهده کړه بې نمکه ښځو نه کا د مخ نه دې ایستلي دي په تار باندې ویښته میک اپ دې مشاهده کړه بې نمکه ښځو نه کا او صادق وایي شډل بډل پښتون نه به دې زار کم صادق وایي شډل بډل پښتون نه به دې زار کم نامه د پښتنو دې کړله سپکه ښځو نه کا تاسو ته به وایي چې یو به دغه کوپل نو په تیښته باندې نه کېږي میل له غاړه ورکه جانانه محبت ګورې د نرو خلکو کار دی او په مینه به راګورې او په مینه به درګورم قچر قچر کتل خو د قچرو خلکو کار دی په مینه به راګورې او په مینه به درګورم قچر قچر کتل خو د قچرو خلکو کار دی او یو څو شعرونه چې شرابي غوندې موسم دی زوده شه ګله ستا را سره غم دی زوده شه او ستا نیازبینې سترګې هم مرغۍ مرغۍ شوې زما هم سترګو کې نم دی زوده شه او هسې نه چې ګستاخي زما نه وشي هسې نه چې ګستاخي زما نه وشي کټ مې سم دی کټ دې سم دی زوده شه هسې نه چې ګستاخي زما نه وشي کټ مې سم دی کټ دې سم دی ځه وده شه او بل شعر دی چې د محبت نه او انکار مړه څوک داسې کوي ښکلي او دومره غلط کار مړه څوک داسې کوي او ما ستا د کور تنبې وهلې ما وې ته به راشې ما پسې را د وستو پلار مړه څوک داسې کوي نظم د آباد خان صاحب فرمایش دی نو د هغې فرمایش خو په سر سترګو هغه هم نه شو دغه کولی لکه خامخا به هغه بس اخیري دا نظم ستاسو خدمت کې وړاندې کوم هغه هم د دې ثوابۍ ضمنې مونږ په خپله د دې شاعران زموږ شاعرو مامان او فضل ربیع ارمان صاحب دې ټولو ته معلومه ده چې د یار حسین سکول نه مې لسم پاس کړی بیا ګوهاټي کالج ته تللی وم دا ټول ملګرو ته پته ده چې دی هم زموږ د دې ثوابۍ سره تعلق لري بهرحال د نظم عنوان سرخط دی موټر معرا نظم دی او دا هم د دغه جګنات پل کې مخکې دوکانونه به نو هلته کیبینې به وي کیبینونه نو دغه کیبین یو کیسه ده هغه ستاسو په خدمت کې بلا تمهید وړاندې کومه چې د مور نیازبینه ګلالي بچیه ولې ژاړي د مور نه رستو رستو ځي ځان پسې خپې راکاږي کله په ځمکه کښېنې چغې او سورې جوړې کړي کله په مور پسې بې نارې جوړې کړي لږ ساعت مخکې مې د سړک خوا کې ولیدلې چې د کیبین سره ولاړ وې المارۍ دې کتې یو المارۍ کې د موټر د پلاستیکو لیدو مور ته دې وویل چې بېبې ما له موټر واخله هغې په خوار نظر در وکتل او غلې شوله د ناخوالۍ یوه خندا چې یوه ښکوله راغله
ورسره سمې دوه اوښکې ننګول راغلې کله یې تا ته کتل کله یې موټر ته کتل بیا په مزه مزه روانه شوه د کور په لوري دا چې روانه شوه او ستا تمه یې قطې کړله تا په ورتو کریکو اسمانه سې په سر واخیستو ما د ټانګې د سیټ نه ستاسو ننداره کوله چې تصور کې یو ناڅاپه خپل کاله ته لاړم زما بچی زما اویس زما په خیال کې راغی زه ډېر بېوسه بېروزګاره او ناچاره سړی خو د خپل زوی په تقاضا باندې خپل سر ورکوم که وس مې نه کېږي نو قرض اخلم پور اخلمه خو خپل بچي له پې خندا اخلمه شور اخلمه زه چې هغه له د چابۍ واله کوترې راوړمه زه چې هغه له د سیلونو موټرګی راوړمه هغه را منډې کې او چغې کې چې پلار مې راغی ما له یې بیا د ځان سره ښکلې ډالۍ راوړې د خوشحالۍ نه مې په دواړه مخه ښکل کیسې لکه چې زه د ده بچی یم دی پلار وي زما معصومه مینه په معصومه تقاضا پرېوځي د تصور دنیا نه هغه وخت راووتمه چې تا د مور پړونې ونیو تړتکې دې کړې هله به ځې چې ما له دا ښکلی موټر واخلې ته هغې په یو لاس تا د ګوتو نه پړونې خلاص کړ او په بل لاس یې درکړه تا له خوره ته څپېړه وړه کوږۍ داسې سره شوه ګلابي غوندې شوه د ګوتو خاپې پې د لرې نه صفا ښکارېده زه د احساس لیونی ما درته کتلی نه شو زما رګونو کې د سوز یوه نغمه خوره شوه هغه نغمه چې زه یې ستا کړم ته زما بچیه هغه نغمه چې زه یې ستا کړم ته زما بچیه ما ته په تا او په اویس کې فرق پاتې نه شو ما اراده وکړه چې زه درنه موټر واخلمه خو چې ټانګې نه کوزېدمه او کیبین له تلمه نو ستا د مور د حیا غر راته په مخ کې ودرېد ما وی چې دا چېرته په ما غلط ګمان ونه کړي خپې زما ونښتې د سیټ نه اډو پورته نه شوم خو ستا د مور هغه وینا هسې ورید پرید کړمه زه چې د وهلو نه یې وروستو غېږ کې ونیولې تا ته یې وویل څه ډېر په ژړغوني اواز بچیه مه جاړه موټر درله په څه واخلمه ما سره 10 روپۍ ټانګې له کرایه نشته دی د هر قدم بلا دې واخلم په ما ګران بچیه وړې پاپۍ به دې تر کوره په مزل ستړي شي ولې چې ما او تا ته ډېره لویه لار پرته ده غېږ کې دې هم اخیستی نه شمه ناجوړه یمه د هسپتال نه تر دې ځای په تیندکونو راغلم راځه راځه چې د موټر نامه په خوله وانخلې موټر وي د سورلۍ وي که د لوبو موټر یو به د خان وي او دا بل به وي د خان د بچي ته د موټر ارمان له دا وخت په مرۍ غلی شه زه به د زړه قبر کې ښخ کړم ارمان د ټانګې راځه په تیندکونو چې خپل کور ته درومو چې هلته ورسو نو بیا زما ایمان وګوره تاله به جوړ کړمه د خټې نه موټر بچیه د خپلې وینې رنګ به ورکړم او سور به یې کړم بیا به هغه موټر د دې موټر نه ډېر ښکلی وي څرګنده تماشه چې د پدار خلکو نه کي د مینې لیونو کې به د شمار خلکو نه کي جرګه وي مرکه وي ټول د کار خلک راټول وي یوه د کار خبره ټول د کار خلکو نه کي د بل سره چې کیني هرې لارې ته تیار وي خو خپل لبی راوړي سره لار خلکو نه کي د ذاکر یوسفزۍ صاحب په دې شعرونو پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزۍ صاحب ته به بلنه ورکوم او د هغې بسم الله الرحمن الرحیم صدر محفل پروفیسر ډاکټر فضل ناصر اورنګزیب خلیل صاحب د صوابۍ یونیورسټۍ آبادکار پروفیسر آباد خان صاحب ټولو شاعرانو ملګرو خاص کر زما یار حسین احمد صادق صاحب ارمان صاحب شاروم امان خو زمونږ داسې کشر دی چې دی زمونږ نه مخکې سړی شو که نه اوس به زمونږ نه مخکې بوډا کېږي هم انشاءالله او شاه زلمو او پرېږدو السلام علیکم او دا څه چیز دا بې اختیاره وي ځکه څه وایم نو دا زما په اختیار کې نه وي هغه زما د خولې نه که څه وځي نو ته پته ما ته په خپله هم پته نه وي چې څه دې ووته بله دا ده چې انسان چې دی په دنیا کې ټول نه ګران کار چې دی نو هغه ځان پېژندل دي او چې ځان دې وپېژنده ځان دې فتح کړو نو ټوله دنیا دې فتح کړه او ځان پېژندل داسې چې ته کله
خپلې خامۍ خپلې کمۍ خپلې کوتاهۍ معلومې نه کړي لکه ځینې خلک نشې کوي سګرټ نسوار دا څیزونه موږ هم په ځوانۍ کې کړي دي نو زه سوچ کوم چې دا خلک سګرټ ولې څښي نسوار ولې کوي هسې جواب راکړه ولې کوي او ولې نشي پرېښودی ما ته یې څوک د سګرټو نسوارو یوه فایده وښیي د کولو او د نه پرېښودلو یوه وجه مې راته وښیي چې نشي ولې نشي پرېښودی دا خو د ایمان صحیح امتحان دی که تاسو غواړئ چې تاسو په خپل ځان قابو راولئ څوک سګرټ نسوار نشي پرېښودی ځان نشي قابو کولی خپل ځان یې په اختیار کې نه دی نو هغه ته بیا سکار حواله کول او هغه ته بیا ذمهواري حواله کول دا بلکل خودکشي ده خطرناکه خبره ده یاد ساتئ کم خلک چې نشې مشې کوي هغه بلکل نشې پرېږدي او روژه د هغې دپاره صحیح وخت دی د روژې وړاندې 3 ورځې چې دا بیسټ دي په دې کې تاسو ډېر په اسانۍ باندې ځان د دغه بلا نه خلاصولی شي د آباد خان صاحب یو حکم پکې هم دی یو فرمایش دی خو به وروستو شي او زه تاسو ته څه شعرونه وایم د دې زلمو دپاره خاص کر ما ښه په توجه اورئ دا ستاسو دپاره څو شعرونه چې را سره یو ګلوزار په خوا کې ناست وی را سره یو ګلوزار په خوا کې ناست وی په شین غره کې د چینار په خوا کې ناست او دا زړګی به دې اوس جوړ وی د ریخمو دا زړګی به دې اوس جوړ وی د ریخمو کاش چې زه د کردګار په خوا کې ناست دا زړګی به دې اوس جوړ وی د ریخمو کاش چې زه د کردګار په خوا کې ناست وی او وایم چیرې دې د خوا نه خوځېدی نه وایم چیرې دې د خوا نه خوځېدی نه لکه خال دې د رخسار په خوا کې او تا خواره واره ویښته ګومنځولی تا خواره واره ویښته ګومنځولی او زه بیخي درته وزګار تا خواره واره ویښته ګومنځولی او زه بیخي درته وزګار په خوا کې ناست بل یو غزل څه شعرونه چې منتر مې چف کو د وختونو پاړوګان ګورم منتر مې چف کو د وختونو پاړوګان ګورمه بیم غږومه په ټول کلي کې ماران ګورم او ما د لمبو صادر په ولي په خندا ایښی دی ما د لمبو صادر په ولي په خندا ایښی دی زه لیونی کله د مینې سود او زیان ګورم ما د لمبو صادر په ولي په خندا ایښی دی زه لیونی کله د مینې سود او زیان ګورم او زمونږ زړونه لکه تمبل په یو تال غږیږي زمونږ زړونه لکه تمبل په یو تال غږیږي روحونه یو دي هغه ځان ګوري زه ځان ګورم او د ګل په مینه کې مې داسې لیونتوب کړی دی د ګل په مینه کې مې داسې لیونتوب کړی دی چې هر عضوي کې مې تارونه د ګریوان ګورم دا یو دوه شعرونه نور دي بیا تاسو له یو نظم ما راوړی دی خاص کر د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ تېره شوې د هغې په هکله یو نظم دی هغه تاسو ته وړاندې کوم جوړ په دې ښار کې دا دوه شعرونه دي پس نظم دی جوړ په دې ښار کې تش مازغه دي د چا زړونه نشته جوړ په دې ښار کې تش مازغه دي د چا زړونه نشته سترګې خولې ډېرې دي خو ښکاري چې غوږونه نشته او وایم چې څوک ځان ته نږدې کړمه نږدې شم چاته وایم چې څوک ځان ته نږدې کړمه نږدې شم چاته بې مخه خلک دي د چاړو مخونه نشته حاجي سره پیدا یې کړمه زما نه ورک شو جوړ په دې ښار کې تش مازغه دي د چا زړونه نشته سترګې خولې ډېرې دي خو ښکاري چې غوږونه نشته او وایم چې څوک ځان ته نږدې کړمه نږدې شم چاته بې مخه خلک دي د چا اړو مخونه نشته او دا نظم د دې نوم دی چغه چې دا
د پښتنو یو دستور دی چې کله څه داسې قومي خبره وي نو د هغې دپاره ټولو خلکو ته چغه وکړي چې راټول شي په شریکه هغه مقصد هوار کړو نو یوه مسله پېښه ده تاسو ټول تعلیم یافته خلک تاسو زمونږ د روښانه سباون یې ستاسو په لاس کې به زمونږ د سبا واګې راځي ټیک ده جي نو هغې ته ستاسو نه دغه توقع لرو پښتو زمونږ ژبه زمونږ ځان زمونږ ژوندون دی پښتو زمونږ دستور زمونږ تهذیب او تمدن دی پښتو ده چې رڼا رڼا خبرې راته ښایي پښتو ده چې انسان د ترقۍ په لوري بیایي دا ښکلې ښکلې ژبه چې د شاتو نه خوږه ده د ژبو په تاریخ کې پخوانۍ ده او سوچه ده کوټلې ده فراخه ده او ښه په تول پوره ده د علم هرې څانګې ته فراخه سینه ده موږ ټول په دې پوهېږو دا په دې چې پښتانه یو واړه یو که زاړه یو نارینه که زنانه پښتو چې د پیړو نه په نړۍ کې د ګویانه پښتو چې د خپلو عظمتونو سناخوانه اشر غوبل جرګه اجرا دنیا ته ما ښودلي طوفان نوح چې دی د هغې 7,000 کاله وشو چې شوی دی د 7,000 کالو نه پس 15,000 کاله د پښتنو تاریخ معلوم دی او 2,000 کاله چې د نوح علیه السلام او د حضرت ابراهیم علیه السلام په منځ کې دي نو هغه مشکوک دی پته یې نه لګي چې پښتانه په دغه وخت کې چېرته و څنګه اشر غوبل جرګه اجره دنیا ته ما ښودلي د نن جمهوریت له بنیادونه ما ایښلي دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی دنیا کې چې د هرې یوې ټولنې ژوند پې ښاد دی زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو بچی کله پوهېږي په تفهیم د پردو ژبو پردۍ ژبې دې زده کړي خو دا خپله ته هېرېږي په دې مې د تعلیم د هوښیاران کله پوهېږي چې ژبه د چا سپکه شي نو قام خو به سپکېږي چې ژبه چا نه ورکه شي نو قام به هم ورکېږي په هر څه ښه پوره ده خو 8 کروڑه بچو کې پرته ده لا تر اوسه د غټ جهل په تېرو زه نن د یو لیکوال په حیث په دې باندې پوهېږم چې بې د دې نه زه د تباهۍ کوهي ته لوېږم یورپ دی امریکا ده که چینیان که جاپانیان دي دا ټول د خپلې ژبې په وزر بره روان دي تر څو چې رسنۍ میډیا ته وایي تر څو چې رسنۍ سکول او روزګار کې پښتو نه وي تر هغې به د ژبو په قطار کې پښتو نه وي اوس بې د لارې تلنه کېږي راشه اوس په لار شه د ژوند په هره څانګه کې پښتونه اوس بیدار شه زه هسې د خپل قام د رهبرانو ته حیران یم د وخت د سیاست د هوښیارانو ته حیران یم پښتو د ټولو مور ده خو دا څه دي نافرمانه په خوله به پښتانه وي خو په زړه کې روګردانه راځئ چې دغه ټولو ته جولۍ وړاندې خورې کړو راځئ چې د پښتو په نوم دوی یو بل ته نږدې کړو راځئ چې دوی د ژبې په عظمت باندې خبر کړو ښکاره د خدمت په حقیقت باندې خبر کړو د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره ملاتړ وکئ غیرت وکئ راپاسئ ښه په نره منکر له خپلې مورې دا څنګه پښتانه یې منکر له خپلې مورې دا څنګه پښتانه یې په شته مټو بې زوره دا څنګه پښتانه یې دا څنګه د دې قام د دې وطن تاسو بچي یې یا زه لیونی شوی یم یا تاسو لیوني یوسفزۍ صاحب د کلام نه پس مشاعره ختمه شوه د خپلو راغلو ملګرو مېلمنو شاعرانو لخوا د ټولو ملګرو لخوا یو ځل بیا د یونیورسټي اف ثوابي پابلیسي ډپارټمنټ او ډاکټر عباد خان صاحب ډېره زیاته مننه کوم دوایان دي او شاعري ډېره لرې لرې ده خو دا شاعري جدا دا روحاني دوایي ده د ذهن د سکون دوایي ده سپوهه په جذبه مې یې ګل مخې شوې که نه سپوهه په جذبه مې یې ګل مخې شوې که نه زما ریښې ریښې جامې دې خوښې شوې که نه تا ویل د کاڼي زړه نرم لویي به دې کوله د چا کږې بڼې دې په زړه خښې شوې که نه تلو تلو کې راستنه شوه په خندا شوه دا یې وویل لا ودرېږم که زم سترګې دې یخې شوې که نه